د غزني ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت امنیت او پرمختګ تر سرلیک لاندې او پراخه مشاعره ترسره شوه چې په دې مشاعره کې د غزني او ګاونډیو ولایتونو ګڼ شمېر لیکوالانو او شاعرانو ګډون کړی و. په دې مشاعره کې د شاعرانو او ادبپالو لپاره د هنري تندې خړوبولو غوره زمینه برابره شوې وه او د خپلې خوښې اظهار یې د شعر په ژبه وکړ. هغه شاعران چې له لرې پرتو سیمو راغلي او په دې مشاعره کې ګډون کړی له مسؤلینو غوښتنه کوي ترڅو ورته داسې مشاعرې برابرې کړي چې وکولی شي خپل پیغام د شعر په ژبه ولس ته ورسوي. په نننۍ مشاعره کې موږ خپل قرار درلود، د واقعیت خوند مو ترې واخیستل. ډېره ښه مشاعره وه. په آینده کې مو غوښتنه ده تر څو موږ ته همداسې مشاعرې ترتیب چې په لاره واچول سي د ځوانانو د سالم رقابت لپاره او د عامه پوهاوي لپاره د ادب لپاره ډېره ګټورې دي. نو د غزني ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دوی په هڅو باندې د امنیت او پرمختګ تر عنوان لاندې مشاعره جوړه شوې وه چې واقعا د ځوانانو لپاره د ادبي تندې د ماتولو یوه ښه وسیله یا په ټوله کې یو ښه زمینه سازي شوې وه. نو موږ ډېر خوشحاله یو. زه هیله مند یم چې دغسې مشاعرې هغه که په هر عنوان لاندې وي خو هدف مو دا دی چې مشاعره جوړه سي او ځوانان پکې راشي، خپله تنده ماته کړي او دغه ترڅنګ هغه شعر کې کوم پیغام دی لري تر خلکو ورسوي. دوی داسې غونډې د شاعرانو د یووالي او انسجام لپاره ضروري یادوي او دا ډول راټولېدنې د شاعرانو ترمنځ د نظرونو، احساساتو او تجربو شریکولو لپاره زمینه برابروي، د هغوی اړیکې پیاوړې کوي او د ادبي پرمختګ لپاره ګډه فضا رامنځته کوي. له دې لارې شاعران کولی شي د یو بل له افکارو څخه الهام واخلي او په ګډه خپل ادبي او تخلیقي ځواکونه تقویه کړي. او دغسې غونډې او مشاعرې د شاعرانو لپاره ډېرې اړینې دي، همدارنګه د ځوانانو د انسجام لپاره ډېرې اړینې دي چې خپله ډېری ځوانانو او شاعرانو خپله ادبي تنده پکې خړوبه کړه او دغسې د امنیت او پرمختګ په اړه باندې ولس او ټولنې ته یو پیغام ورکړو. د اطلاعات او کلتور ریاست څخه د موږ ځوانانو او بالخصوص د هدف د مینوالو غوښتنه هم همدا ده چې دوی باید دغسې غونډې او مشاعرې د تل لپاره جوړې کړي او دغه لړۍ لا دوام پیدا کړي، ځکه چې د نویو ځوانانو لپاره او د هغو ځوانانو لپاره چې دوی د هدف ډګر ته راځي نو د دغسې غونډو جوړول ډېر اړین دي تر څو د دوی هغه استعدادونه راوسپړل سي او دغه استعدادونه یې ټولنې لپاره په ګټه او تمام سي. د غزني ولایت اطلاعات او کلتور رئیس د دې مشاعرې موخه په هنري فعالیتونو کې وده راوستل او شته امنیت او پرمختګونه د شعر له لارې ولس ته وړاندې کول یاد کړل. هغه وویل چې په افغاني ټولنه کې شعر او شاعري تاریخي اهمیت لري او شاعران کولی شي د خپل هنر له لارې په ټولنه کې اصلاحات راولي. نوموړي د دغسې غونډو د پراختیا ژمنه وکړه او ویل موږ به دا ډول مشاعرې منظمې او پراخې کړو. هدف مو له دې مشاعرې څخه هنري فعالیتونو ته وده ورکول و، همدارنګه په هیواد کې شته امنیت او پرمختګونه په مختلفو برخو کې هغه د شعر او ترنم په ژبه باندې د غزني ولس او په عموم کې ټولو هیوادوالو ته وړاندې کول و. شعر او شاعري په افغاني ټولنه کې یو تاریخي مخینه لري او شعر او شاعر ښه کولی شي چې ټولنه و مثبت لوري ته سوق کړي او هغه لوري ته یې بوځي او په ټولنه کې اصلاحات راولي، کمۍ او کاستۍ د ټولنې هغه ولس ته په ګوته کړي. انشاءالله د غزني اطلاعات فرهنګ ریاست په دې هڅه کې دی چې دغسې ادبي غونډې او ادبي مجالس لا نور پراخ کړي او اقلا په میاشتني ډول باندې دغسې بهیرونه رامنځته کړي. د امنیت او پرمختګ تر سرلیک لاندې دغه مشاعره نه یوازې د شاعرانو د هنر د ودې لپاره یوه غوره هڅه وه بلکې د ټولنې د اصلاح پرمختګ په برخه کې هم اغیزمن ګام وبلل شو. ګډونوالو د دې ډول غونډو د دوام غوښتنه وکړه او د اطلاعات او کلتور ریاست له هڅو یې مننه وکړه.